فکر وکړئ چې سهار له خوبه راپاڅېږئ، له کړکۍ بهر ګورئ او عادي شیان نه وینئ. تاسو یو تور اسمان وینئ چې په پای کې روښانه ستوري ځلیږي. ستاسو تر پښو لاندې یوه نیلي نیمه کره هم لیدل کیږي. کله چې له کړکۍ څخه خپل ځان ته ګورئ نو وینئ چې پښې مو په ځمکه نه دي او په هوا کې ځوړند یاست. ښه په سمه توګه راویښ شوئ، لاړ شئ، جامې واغوندئ چې نور د کار پر لور ولاړ شو. داسې نه ده چې غاښونه مو ومینځئ، حمام وکړئ او کار ته چمتو شئ. تاسو ته وچ او بې خونده خواړه درکول کیږي، باید هغه وخورئ او کار ته لاړ شئ. لومړی راځئ وګورو چې په دې سټیشن کې څه خبرې دي. دلته دوه شیان ډیر کم دي، یو خواړه او بل اکسیجن. د دې سټیشن برېښنا یوازې له لمر څخه ترلاسه کیږي. د دې سټیشن د جوړولو وسایل په 40 راکېټونو کې دلته راوړل شوي دي. د دې سټیشن د جوړولو لګښت ډیر زیات و. یو هیواد ونه شوی کولی چې دا سټیشن په یوازې ځان سره جوړ کړي. نو له همدې امله دا سټیشن د 14 هیوادونو په ګډو پیسو جوړ شوی دی. دننه په 14 برخو ویشل شوی ده چې هره برخه یې د یو هیواد په نوم ده. خو د دې سټیشن کنټرول مرکزونه 14 نه دي بلکې 2 دي، یو په امریکا کې او بل په روسیه کې. دا سټیشن په خپل ځای کې ثابت نه دی، پر دې سربیره چې د ځمکې شاوخوا ګرځي ورو ورو ښکته هم راځي، نو باید له څو کلونو تیریدلو وروسته یو ځل پورته یوړل شي. د دې سټیشن ټولې برخې داسې ډیزاین شوي او جوړې شوي دي چې تاسو کولی شئ یوه ټوټه ترې لرې کړئ یا 2 ورې اضافه کړئ، او یا کله چې دا کار تر سره کړئ نو پخوانیو برخو ته یې هم کوم زیان نه رسیږي. په دې سټیشن کې ډیره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده، خو موږ به یوازې مهم او ساده شیان بیان کړو. د بیلګې په توګه دلته برېښنا څنګه تولیدیږي. دلته برېښنا 100% کې په اتوماتیک ډول له لمر څخه ترلاسه کیږي. له دې سټیشن سره 2,62,400 لمریزې تختې نښلول شوي دي چې مساحت یې 25,000 متر مربع ته رسیږي. دا د 43 کوټو لرونکو کورونو په اندازه برېښنا تولیدوي او دا ټول د لمر په واسطه. دا سټیشن په هرو 90 دقیقو کې یو ځل د ځمکې پر شاوخوا راګرځي، نو لمریزې تختې په هرو 45 دقیقو کې یو ځل له کاره لویږي. خو برېښنا لا هم شته ځکه چې بیټرۍ یې ډکې دي او په هغو 45 دقیقو تیاره کې برېښنا تامینوي. ښه راځئ د اوبو او خوړو په اړه وغږیږو. هلته اوبو او خواړه نه پیدا کیږي، نه کوم سوپر مارکیټ شته او نه هم کومه څاه، نو باید له ځمکې څخه راوړل شي. اوبو په راکېټ کې سټیشن ته راوړل کیږي، خو اکسیجن هلته له کومه ځایه راځي؟ دا مهمه پوښتنه ده. هلته اکسیجن له 3 لارو ترلاسه کیږي. یوه دا چې د اکسیجن سلنډرونه په راکېټ کې هلته وړل کیږي، خو دا د بیړنیو حالاتو لپاره دي. بله لاره په همغه ځای کې د اکسیجن جوړول دي. یو ډیر پرمختللی سیستم اوبو په اکسیجن بدلوي. دا دستګاه هایدروجن له اکسیجن څخه جلا کوي او اکسیجن د سټیشن په فضا کې خپروي. نو تاسو کولی شئ پرته له جامو او ماسک څخه ساه واخلئ. خو اوبه له کومه راځي؟ د اوبو ټانکۍ خلاصیږي او هر یو راکېټ ډیرې پیسې غواړي. له همدې امله په دې سټیشن کې ټولې اوبه بیا کارول کیږي. هر ډول مایع چې په اوبو بدل شي دلته ارزښت لري. که تاسو خوله شئ، خوله مو د بیا کارونې لپاره راټولیږي. که تاسو ادرار وکړئ، ادرار مو هم د بیا کارونې لپاره ځي. له همدې امله فضانوردان ټوکه کوي او وایي هغه قهوه چې پرون دې څښلې وه نن یې بیا څښې. ادرار دومره تصفیه کیږي چې واقعا په روغتیایي اوبو بدلیږي. آیا تاسو فکر کوئ چې په راتلونکي کې به عام خلک هم وکولی شي فضا ته سفر وکړي؟ ښه اوس راځئ د خوړو په اړه وغږیږو. سره له دې چې هغوی هلته د ازموینې لپاره یو کوچنی کرنیز کار کوي، خو دا د دوی د خوړو لپاره بسنه نه کوي، نو راکېټ باید خواړه ورته یوسي. ټول خواړه په ویکیوم شویو کڅوړو کې راځي. هغه خواړه چې وچیږي او ماتیږي هیڅکله سټیشن ته نه راوړل کیږي، ځکه چې ټوټې اکسیجن هرې خواته خپروي او کیدای شي د سټیشن په مختلفو برخو کې داخلي شي او ستونزه رامنځته کړي. اوس له کثافاتو سره څه کیږي؟
دوی یې بیا نه کاروي، همداسې په کڅوړو کې راټولوي او فضا ته یې غورځوي. خو لاندې ځمکه دا کثافات خپل لور ته راکشوي او کله چې اتموسفیر ته ننوځي سوځي او له منځه ځي. د دوی حمام کول زموږ سره ډیر توپیر لري. اوبه د جاذبې د نشتوالي له امله په لاس پورې نښلي، خو دوی لږ صابون ورسره ګډوي او ځان په وچ ډول پاکوي. یوه ستونزه یې د جامو بدلول دي. سټیشن دومره لوی نه دی چې هر څوک ځان ته کوټه ولري او هر څوک کار کوي. کله ناکله د جامو بدلولو پر مهال جامې په هوا کې ورک شي او فضانوردان یې ساعتونه لټوي. د سټیشن بهر تودوخه له 121 څخه تر -150 درجو پورې بدلون کوي. د ننه د امونیا یو ځانګړی سیستم تودوخه متوازنه ساتي. دا 6 کسان دلته څه کوي؟ په حقیقت کې دا یوه لویه څیړنه ده چې د انسان پر بدن د فضا اغیز څیړي. دوی نور علوم هم مطالعه کوي، لکه په فضا کې د اور غبرګون. دوی تل په سټیشن کې نه وي، کله ناکله د ترمیم لپاره بهر وځي چې دا په خپله یو بل عالم دی. یو لوی خطر اور دی. که اور ولګیږي نه یوازې ټول به ووژني بلکې سټیشن به هم له منځه یوسي. له همدې امله دوی ته د اور وژنې ځانګړي روزنه ورکول کیږي. هغه کسان چې دلته راځي عادي خلک نه دي. دوی باید کلونه تمرین وکړي او بدن یې د سخت فشار زغملو وړتیا ولري. له خان میډیا سره اوسئ. د دا ډول علمي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.